دوستانو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ به یاستئ. د مرکز کرنې اړوند د علي بابا په مرکزي لیسه کې د یو کوچني جومات د بنسټ ډبره مو هغه وخت کېښوله چې تاسو یو ویډیویي کلیپ هغه مهال ولیدو. د جومات چارې مو الحمدلله تر دې ځایه روانې دي. جومات ته خدای تعالی کور د رسیږي، به خدای مهربانه ده. یو شمېر دوستانو څه نغدي همکاري کړې وه چې د دې جومات لپاره د دې جومات د سپینګیري د دې لیسې د سپینګیري تاویلدار حاجي صاحب حیدرخان معاش ورته ګرځېدلی او په هغې باندې خښتې واخیستلې شوې. کار یې روان ده او یو څه نوره خریداري وسوه. خبریال خیریه بنسټ ته یو دوست بلکې دوه دوستانو د 40,000 په شاوخوا کې نغدي همکاري کړې وه. د هغې باندې مو د دې جومات لپاره د سلمټو خریداري وکړه چې تقریبا 8 بوجۍ سیمنټ وسو. کار به روان د جومات تر دې ځایه پورې د دوی کار روان دی. یو بل دوست حاجي صاحب چې پرون مو ولیدو د جومات د اوبو رسونې د سیستم لپاره یې 50 متره پلاستیکي پایپ واخیستو تر څو له هغه ځایه لرې ځایه اوبه راسي جومات ته راورسېږي. او په عین وخت کې یو بل دوست نغدې 5,000 کومک وکړو، همکاري یې وکړه چې د جومات لپاره به شګه ورباندې راوړو. لکه تاسې اوس ولیدل چې یوه لاسي هغه تراکتور ټیره راورسېدله او نورې به رارسېږي. کار تر دې ځایه روان ده، رسیږي به، خو دا جومات ستاسې نورې همکارۍ ته اړتیا لري تر څو پورې چارې بشپړې شي او د خدای تعالی د عبادت لپاره دا جومات بشپړ او په سر ورسوو. د دوامدارو همکاریو په هیله مو